حدیث مبارک کې راځي یو صحابي دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چې دا غي تذکره مخکې منګه وکړه. صحیح حدیث د امام بخاری رحمه الله راوړی دی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي د الله د نبی په زمانه کې دا طریقه وا چې چا به خوب ولیدو هغه به د الله نبی ته بیان کو، هغه بوله خسته یو ناشنا تعبیر به ولا ویستو. وی زمام دا امینه و چې زه یو خوب وینم، یو خسته خوب وینم او محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام ته بیان کما او یو خسته تعبیر را لراکی خواه. وی زه داسې نوی ځوان وم وکنت غلاما شابا او جماعت کې به وده کېدم. یو شپه جماعت کې ودیم خوب مې ولیدو، وی دو ملائک راله او زه یې ونیولم او اور ته روان کړم. ښه اوږد حدیث دی، خو وی دې کې یو بل ملک رالی، وی هغه ماته وویل چې مه یارېږه ښه. وی دا خوب مې ولیدو سره پاڅېدم نو وی د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام بیبي حفصه رضی الله تعالی عنها دا زما خور وه. وی د الله نبي ته مې دا خوب نشو بیانولی نو د خپلې خور ته مې دا خوب بیان کو چې ما داسې خوب ولیدو او ته د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړه چې دې څه تعبیر دی. حفصه رضی الله تعالی عنها چې کله دا خوب نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته بیان کړو د الله نبی ورته وفرمایل وی نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل لو كان يصلي من الليل. عبد الله ډیر ښه سړی دی، ډیر نیک انسان دی، خو ارمان دا دی چې د شپې د تهجد یې کولی ښه ځکه خو ورته روان شوی دی. خو هلته سړی نیک دی، نیکه بېرته دا ورته نشي تللی، خو ارمان دا دی چې دا د شپې تهجد یې ورڅه کولی ښه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته چې کله د دې خوب تعبیر بیان شو او خپلې خورې ورته تعبیر بیان کو، د حدیث اخیره کې راځي وی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د مرګه پورې بیا چرته د شپې نه دی وده شوی الا قلیلا، لږه حصه کې به وده کېدو، نور به ټوله د شپې د الله بندګي کول او تهجد به کول. ښه زما عزتمند ورونو د دې حدیث نه معلومیږي چې د تهجد په وجه باندې انسان د اور د جهنم نه منع کېږي. ښه الله یې د اور د جهنم نه ساتي. څومره اوچت عبادت دی زما ورونو، او ډیر خلک به د اوس زمانه کې د دې خیر نه محرومه دي. موږ او تاسو ټول د دې خیر نه محروم یاستو. ښه دا ولې محروم یو؟ دا د ګناه په وجه باندې. ښه